عبدالله العمري د لکونو خلکو بیکوره کېدل او دربدري په خپلو انځورونو کې ایستلې ده. هغه دا کار داسې جالب کړی چې د نړۍ د ځینو اوسنیو او پخوانیو مشرانو عکسونه یې په ځینو عادي کارونو، سوالګریو یا د سوریایي او نورو پناه غوښتونکو په څیر په تابلو کې رسم کړي دي. د امریکا اوسنی ولسمشر د یو داسې پناه غوښتونکي په رول کې چې بستره یې په اوږه بار ده. ګڼ مشران د سوریې کډوالو په څیر په بیړۍ کې ناست دي. انګلا مرکل چې تر ټولو زیات سوریایانو او افغانانو ته پناه ورکړې ده. بشار اسد چې له نړیوالې ټولنې سره د زیدونو په نتیجه کې په سوریه کې کورنۍ جګړه پیل شوه او په 2 کلونو کې شاوخوا 12 میلیونه خلک بې ځایه کړل یا یې له هیواده بهر وتلو ته اړ ایستل. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون دا هم خپل هنرمند انځورګر عبدالله العمري هم د لکونو سوریایانو او افغانانو په څیر اروپا ته کډه شوی دی. په متحده عربي اماراتو کې له الایام ګالرۍ نیولې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د العمري د رسامیو ګالریانې نندارې ته وړاندې شوې دي.